الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د پیغمبر صلى الله عليه وسلم د مبارک سیرت دا سلسله د الله په توفیق سره روانه وه د اتم کال واقعي او حادثي بیانېدې لویه واقعه د مکې فتح کېدلو بیا پسې د حنین غزا وه او بیا غزا د طائف وه په تیر شوي بیان کې موږ د طائف د غزا په باره کې اخرنۍ خبرې کړې وي په څه طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راورسېدو په لاره کې بعضې پیښې راپېښې شوې وې هغې طرف ته اشاره شوې وه او دا خبره موږ بیان کړه چې دې پیرله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راننوتل مدینې ته داسې نه وو لکه څنګه چې به په نورو وختونو کې راننوتو بلکې دې پیرله داسې راننوتو چې په مکه باندې خپل امیر پرېښودو او مکه د مسلمانانو سره وه او د مسلمانانو په لاس کې وه دې پیرله د خپلې علاقې نه په دې واپس نه دی راغلی چې هغوی را شړلی بلکې په خپله مرضۍ باندې او په خپله خوښه باندې واپس مدینې ته راغی چې دا باقي لږ ژوند دام په مدینه کې تیر کړي او دام د انصارو په منځ کې تیر کړي بیا لویه غزا د طایف د غزا نه بعد چې کومه راغلې ده هغه د تبوک غزا ده او د تبوک غزا او د طایف د غزا د دې په منځ کې ډېرې واقعې راغلي دي موږ به هغه واقعات ذکر کوو الاحداث بین غزوة الطائف و غزوة تبوک هغه حادثې چې د طایف د غزا او د تبوک د غزا په منځ کې راغلي دي او بیا به د تبوک د غزا سیرت بیانو کعب ابن زهیر ابن ابي سلمى دا مشهور شاعر دی او که تاسو ته یاد وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په موقع باندې د ده وینه ضایع کړې وه ضایع کړې څه مطلب دی چې کوم ځای کې ته میلاو شو وجنی وجه دا و چې ده به په شعر و شاعرۍ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدې ردې وي او دی مخدرم شاعر دی مخدرم شاعر هغه چاته وي چې د جاهلیت زمانه کې هم شاعري کړي بیا اسلام چې راغی هغې نه بعد هم بیا شاعر پاتې شوی د ده د اسلام واقعه دا به یو غټه واقعه ده د دې اول خو دا فایده ده چې د کعب ابن زهیر پلار چې کوم دی زهیر ابن ابي سلمى المعلقات السبع چې هغه مشهور دي د طالبانو او د علماو په منځ کې دا اووه معلقات چې دي دا د ده پلار دي د زهیر ابن ابي سلمى ده ته چې کله پته ولګېده د کعب ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د ده وینه ضایع کړې ده نو دی راغی اسلام یې قبول کو خو د اسلام یې په څه طریقه قبول کو د هغې قصه امام حاکم راوړې ده په مستدرک کې او نورو کتابونو کې هم شته اگر که سند یې څه نه څه کمزورتیا لري قصه د هغه داسې وه چې دا کعب او د ده رور دا دواړه راووتو د مکې نه بیا یې علاقې ته راورسېدو د یې رور نوم بوجیر ابن زهیر نو د بوجیر او کعب دواړه راووتو او د مکې نه راووتو یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویل کېږي ابرق العزاف ابرق العزاف دا په لاره کې یو ځای دی چې کله انسان د عراق بصرې ښار نه
رواني مدینې ته، نو په لاره کې دا علاقه راځي چې هغې ته ویل کېږي ابرق العزاف. دوی چې کله دغه ځای ته ورسېدو نو د بجیر د کعب ته ووی ته دلته ودرېږه زموږ د دې مال سره، او زه به ورشم دا سړی به وینم. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادو، زه به د هغه خواله ورشم واورم چې دی اخر څه وایي. نو کعب پاتې شو د خپل مال سره، او بجیر راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې مدینې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د اسلام پیشکش وکړو. نو بجیر د اسلام نه مطمئن شو او خوشحاله شو ورته، نو اسلام یې قبول کړو. بیا چې کله کعب ته پته ولګېده چې زما ورور اسلام قبول کړی دی، نو په هغه پسې شعر و شاعري مو وکړه چې د مور پلار لار دې پرېښوده، د پلار نیکه لار دې پرېښوده. مشهوره شاعري ده دغه الا ابلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولا تلف عليه أخا لك. الغرض حاصل دي شعر و شاعري دغه دا چې د خپل رور بدی بیان کړه چې تا خو وایي چې صرف ځم او دا سړی ینم بیا راځم، او تا خو لاره ټوله بدله کړه، اسلام دې قبول کړو. دا شعرونه چې کله دغه رور ته راورسېدو، نو د هغه سره دا نه غوښته چې دا پټ کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې زما رور په شعر و شاعري کې دا ویلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ووایي من لقي کعبا فلیقتله، چا ته چې کعب میلو شو وجنه یې، ختم یې کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه او د طایف د غزا نه واپس راغی، نو بیا بجیر د خپل رور کعب ته یو رساله ولیکله، یو خط یې ورته ولیکو، او دی ورته ووایي چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې ګوره څه کسان وجلي دي چې دې پیغمبر پسې به بدې ردې وي په شعر و شاعرۍ کې. نو که ته ځان بچ کول غواړې او په خپل ځان باندې شفقت او مهرباني کې، نو راشه مسلمان شه، او دا په دې پیغمبر کې صفت دی چې څوک پسې راشي اسلام قبول کړي نو بیا یې نه وجني، او که دا کار نه کوې نو بیا خپل ځان بچ که په هره طریقه چې ته بچ کولی شي. خو زما داسې رایه ده که اسلام دې رانه وړو نو بیا بچ کېدل یې ګران دي. نو ده پسې یو څو ابیات یې ورته ولیکل په دې رساله کې او په دې خط کې من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. دعوتي لتوحيد طرف توركو چې عزى او لات پرېږده، د الله طرف ته راشه، او په دې کې نجات دی او په دې دین کې کامیابي ده. او دی ورته ووایي چې څوک هم په دې پیغمبر پسې راغلی او د توحید ګوایي ورکړې ده او د رسالت ګوایي ورکړې ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه نه دا قبلوي او وجني نه. نو که زما دا کتاب تا ته در ورسېدو او زما دا خط وي تا ته در ورسېدو، نو بیا دې طرف ته راځه او اسلام قبول که. کعب ته چې کله دا پیغام ورسېدو چې کوم ورته یې رور لېږلی و، دا ځمکه په هغه باندې راتنګه شو چې اوس څه چل وکړم. بیا خصوصا خلکو خبرې م شروع کړې د هغه په باره کې، چا وي بس دی مړ شوی دی او چا وي بس دی وجلی شوی دی او بس دی ختم شو. خصوصا چې کوم د هغه دشمنانو د هغه سره نالګي وه، نو مجبوره شو دی په دې باندې چې اسلام قبول کړي. اسلام یې قبول کو او بیا د خپل هغه مشهوره قصیده ووایي چې دا د علماو په منځ کې ښه مشهوره ده او د اهل علمو په منځ کې، چې د هغې نوم دی بانت سعاد. بانت سعاد قصیده دا د کعب ویلې ده چې کله مسلمان شو، او په دې قصیده کې دغه خپله یره ذکر کړې ده او دشمنانو چې په هغه پسې کومې خبرې کړې وې، په هغې کوم بهتانونه لګولي وو، د هغې تذکره کړې ده. الغرض دی راغی مدینې ته، چې څنګه مدینې ته راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر لمونځ کوو. مسجد نبوي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر په منځه باندې ولاړ، نو دی ورته ناست په انتظار باندې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ ختم کو،
نو دې پسې ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پېژندو چې کعب دا دی هلته خو صرف نوم معلوم او د کردار ورته معلوم و چې دې په شعر و شاعري کې په ما پسې بدې ردې وایي خو د شکل نه یې نه پېژندو نو هغه ورته ویلي کعب ورته ویلي یا رسول الله ای د الله پیغمبره إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما اے دا اللہ پیغمبرہ کعب بن زهير راغلی توبه ویستونکې او اسلام قبلونکې او تانا امن و امان غواړي فهل انت قابل من ان انا جئتك به نو ته به ترې اسلام ومني د دې اسلام قبلول به ته ومني امن به له ورکړي که زه یې راولم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم ولې نه چې اسلام قبلوي او توبه ویستونکې زما خواله راځي نو موږ به دله امن و امان ورکو بس موږ به د اسلام راوړه دا به ومنو نو بیا ورته ده وویل انا یا رسول الله کعب بن زهیر زه یم کعب بن زهیر نو په انصارو کې یو کس په جومات کې ناست و چې کله دا خبرې واورېدې پاڅېدو وی یا رسول الله دعني وعدو الله اضرب عنقه یا رسول الله ما پرېږده او د الله دا دشمن پرېږدي زه دې له سلط وواهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انصاري ته بس غلی شه پرېږده هغه توبه ویستې ده او په داسې حال کې راواپس شو چې هغه څه چې کړي د هغې نه واپس شوی ده او هغې ته بیا نه واپس کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له امن و امان ورکو بیا د هغه مشهوره قصیده ووایي مشهوره قصیده ده د علماو د اهل علمو په منځ کې هغوی پېژني بلکې اکثرو یاده کړې ده او په هغې په اوله کې دي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متیم اثرها لم يفد مقبول په منځ کې پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت هم کړی ده اوږده شاعري ده او په هغې کې وایي چې نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول حدیث پیغمبر خواته وی راغلی یم چې خلکو ته معافي کول درګذر کول دا دغه صفت دی دا دغه شان دی والعفو عند رسول الله مأمول او زما هم دا تمه وه چې د پیغمبر به ماته بخانه کوي دا خبره یاده کوي ګوره عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته د خپل ځان دپاره بدل نه دی اخیستلی چا نه خپل ځان په باره کې چې به څه مسله راله سړی به معاف کوو خو د الله په باره کې بیا ډېر سخت و خو د خپل ذات سره غم نه و چې دا خلک ما پسې څه وایي څه نه وایي کنځلې کوي که هر څه کوي چې څوک به راغی معافي به وغوښته بس ختم خبره ختمه شو نو د مسلمان به هم دا شی چې د خپل ذات دپاره دشمنیانې مه کوه ته کمزوری زه کمزوری ما او تا به څه د خپل ذات دپاره دشمنیانې کوو که چا تا پسې څه ویلي دي او څه یې نه دي ویلي او حق یې خوړی او که هر څه یې کړي قیامت اوږده ورځ د 50,000 کاله هلته به پته لګي د هر څه هم بیا په دین کې ګزاره نه کېدی چې ته په دین کې بیا د ځان نه یو سړی دغه جوړ کړي چې زما زه خیر دی او مونځ دې نه کوي او زه خیر دی بېدینه دي او زه خیر دی الله پورې دې خاندي او زه خیر دی الله سره دې دشمنیانې کوي مونږ به ورسره نرمي کوو نه د الله دپاره به بیا غیرت کوې او د خپل ځان په باره کې به نرمي کوې معامله نن سبا عکس ده د الله په باره کې غیرت کولو والا لږ خلک دي چې هغوی د الله په دین باندې غیرت کوي د الله په پیغمبر باندې غیرت کوي د الله په کتاب باندې غیرت کوي دا لږ خلک دي او د هغه د ذات په باره کې دې خبره وکړه که د قوم په باره کې دې خبره وکړه که د هغه د مور په باره کې دې خبره وکړه د ښځې په باره کې هر څه چې د سره تعلق ساتي نو بیا دې نه معاف کوي او که د الله سره دشمني کوي او که د پیغمبر سره کوي او که د دین سره کوي او که هر څه نو ګزاره در سره کوي دا هغه سړی دی چې کله د انسان نه دیني غیرت ختم شي نو بیا هغه بیا په دې خبرو نه خفه کېږي چې څوک د الله نافرماني کوي او کوم سړی چې په الله باندې غیرت کوي یا په دې باندې سخت خفه کېږي چې د هغه په مخ کې څوک د الله نافرماني کوي یا د الله د دین سپکاوی کوي یا د الله په دین پورې خاندي په دې باندې خفه کېږي په دې باندې وله غوسه ورځي په دې باندې وله غیرت ورځي د خپل ځان په باره کې یو سړي خبره وکړه ویې کړه معافي کړه د ټول اوچت مقام دا دی چې ته یې معاف کړي الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې صحیح دی یو سړی تا سره زیاتې وکړي الله وایي ته دې بدل اخیستی شي په هغه اندازه کې څومره چې تا سره زیاتې کړی دی خو که تاسو عفو وکړئ او درګذر وکړئ نو الله وایي دا خبره تقوا ته ډېره نږدې ده
دا تقوا ته ډېره نږدې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت روالي چې د خپل ځان دپاره څه ته بدل نه دی اخیستی څه څه ورسره دي خلکو مشرکانو دوی نه دي کړي بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچت خوی اوچت اخلاق هغه د عفو درګذر نه کار اخیستی لکه څنګه چې یوسف علیه السلام خپل وروڼه معاف کړو هغو سره څومره زیاتې کړی او څومره ناروایی کړې وه خو چې کله هغوی یوسف علیه السلام ته مخامخ شو نو هغه ورته لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم الله دې تاسو ته بخښنه وکړي بس په تاسو باندې څه ملامتیا نشته نو کعب هم دا ووایي دې شاعرۍ کې وایي چې نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل بدیز کې د قرآن طرف ته پکې اشاره کړې ده په آخره کې یو څو کړۍ ډېرې مزدارې ویلي دي ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول پیغمبر صلی الله علیه وسلم رڼا ده چې چا د هغه لار رانیولې ده چا د هغه تابعداري کړې ده هغه انسان ته هر څه رڼا شوي دي رڼا پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نور نه دی چې ذاتي نور دی نه ذات خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بشر دی زموږ پیژن انسان دی خو دا نور او رڼا چې سره کومه ده دا وحی ده او دا قرآن چې چا د دې پیغمبر لار رانیولې ده الله سبحانه وتعالی هغه ته هر څه رڼا کړي دي هر خبره ورته واضحه شوې ده او د دې احساس هغه خلکو ته یي چې پخوا په بدعاتو او خرافاتو کې پراته وو او زما مذهب جدا او ستا مذهب جدا او زمونږ مولا او ستا مولا او بیا چې ورته الله د قرآن او د حدیث تابعداري نصیب کړي نو هغه ته بیا دا فرق محسوسېږي چې د پیغمبر په تابعداري کې څنګه رڼا پرته ده څنګه نور پکې د هر څه ورته واضح شي د الف نه د یا پورې ستا چې کومه دینداري ده په هغې کې به خوند پیدا شي په هغې کې رڼا راشي او د الله عبادت به کې علی بصیره په دلیل باندې لګیږي په علم سره به لګیږي په پوهې سره به لګیږي په مقابل کې اهل بدع چې کوم دي قال فلان وعلان قال فلان وعلان دغه دغه کیسې دي پلاني دا ویلي او پلاني دا ویلي پلاني دا ویلي او پلاني دغه ویلي نو دا د هغوی کار دی نو کعب دې خبرې ته اشاره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه رڼا ده چې څوک پسې روان شوی ده او چا یې تابعداري کړې ده الله هغه ته لار رڼا کړې ده کله چې کعب وی دیزي ته ورسېدو روایت کې راځي چې کعب کله دیزي ته ورسېدو چې ان الرسول لنور یستضاء به چې پیغمبر یو نور دی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو صادر و په هغه باندې له پاسه پروت و په دې اوږو باندې نو دا صادر دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راواغستو هغه له یې ورکړو داسې دا وایه دا شعر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ شو معاویه رضی الله عنه هغه راپاڅېدو 10,000 درهمه دی راواغستو دی د خپل طرف نه هغه ته هدیه کړو او بیا به هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صادر کعب د ځان سره ساتو هېچا له به یې نه ورکو خو کله چې کعب رضی الله عنه وفات شو نو معاویه رضی الله عنه بیا د هغه وارثانو ته 10,000 مبلغ ولیږو او 10,000 درهم یې ورته ولیږل او هغه صادر یې ځان له ترې واغستو نو دا د کعب ابن زهیر د اسلام د قبلولو واقعه دغه ټیم کې راپېښه شوې وه یو وفد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلی و کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جعرانې نه واپس راغی او هغو ته ویل کېږي وفد ثعلبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه د جعرانې نه راورسېدو اتم کالو نو وفد د بنو ثعلبه خاندان راغی او د 4 کسانو په دې وفد کې 4 کسانو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وویل نحن رسل من خلفنا من قومنا ای د الله پیغمبره موږ استازي یو د خپل قوم موږ د هغوی د طرف نه راغلي یو تا سره خبره کوو خبره څه ده وایي نحن وهم مقرون بالاسلام موږ او زموږ قوم موږ ټول اسلام ته غاړه ایښودونکي یو یعنې د فتح مکې ډېر لوی اثر او دا به انشاءالله د نږدې درس کې کېدای شي روان درس کې تاسو واورئ چې پوره کال ته بیا عام الوفود ویلی کې شوی دی د وفدونو کال دا خلک را روانو د هر طرف نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته
پوره قبیلو قومونو به اسلام قبلو. نو یو دا وفد په دغه نږدې ورځو کې راغلی چې وفد د بنو ثعلبه ورته ویل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دوی مېلمستیا وکړه او بلال رضی الله عنه به د دوی په خدمت یې ولګو چې دوی له به خوراک راوړي. نو کله چې دوی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی له په یو کور کې ځای ورکړو چې هغه کور و د رمله بنت الحارث. وی دوی به دلته اوسي او د دوی به مېلمستیا کي. نو بلال رضی الله عنه یو خانک راوړو، خو ډېر غټ خانک یې راوړو چې یو څو کسان یې اوچتئ او په هغې کې هغه روټۍ وه چې هغه د غوښې په شوروا کې ماته شوي. هغه روټۍ ورسره راوړه، د هغې سره پۍ راوړو، د هغې سره غوړي راوړو. نو هغوی دا وخوړو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ماسپښین لمونځ وکړو. څه وخت دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تېر کړي، څو ورځې د دین بعض اهمې مسلې دوی زده کړې او بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالو، یا رسول الله که ستاسو اجازه دي موږ به واپس قوم ته لاړ شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې اجازت ورکړو. بلال ته یې دا وویل بلاله اجزهم کما تجیز الوفد، دوی هم هغه شان مېلمستیا وکړه او هغه شان بدله وله ورکړه لکه څنګه چې نورو وفدونو له ته ورکړې. نو لاړ بلال رضی الله عنه څه سپین زري راوړو او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی کې په هر کس باندې تقسیم کړو او بیا هغوی خپل ملک ته واپس لاړو. په دغه دوران کې د ذوالقعدې میاشت وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل کار وکړو او هغه دا چې یو استازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیږو، عمرو بن العاص رضی الله عنه. عمرو بن العاص یې ولیږو د عمان طرف ته. عمان چې کوم علاقه ده هغه طرف ته یې ولیږو. دوو کسانو ته یې ولیږو، د یو نوم جعفر او د دویم نوم عبد الجلندي. د زامن دواړه د جلندي زامن دي. جعفر او عبد دواړه زامن د جلندي دي، د پلار نوم یې جلندي دی. دا دواړه د علاقې مشران او دواړه وروڼه دي او په دوی کې جعفر چې دی باچا و یا دی حاکم و یا دی مشر او دا دواړه د ازد قبیلې نه دي. په عمان کې دا قبیله اوسېده، مشهوره قبیله وه او دا په هغه قبیله کې و، د هغې په مشرانو کې و او په دوی کې مشر او بیا باچا هغه د جعفر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن العاص ولیږو په دوی پسې او په دې نیت یې ولیږو چې د اسلام دعوت وله ورکوي. او عمرو بن العاص له یو خط هم ورکو، خط یې لیکلی او دا خط یې په ابی بن کعب رضی الله عنه باندې لیکلی و، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پخپله لیکل او لوستل نه ورتلو. هغه کتاب کې دا لیکلي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله الى جعفر وعبد ابني الجلندي. دا خط د محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم. دا جزیره ګوره خپل نوم دقیقا ساده لیکي او دا د پیغمبرانو طریقه ده. سلیمان علیه السلام خط لګلی کنو بالقسط انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. په خط لپاسه دقه شانو من سلیمان، د سلیمان د طرف نه. و دیس کې پیغمبر وایي من محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم. او نن سبا دې بعضو ته وګورئ د خپل نوم سره د پړپړې به خپل لیکي، فضیلت او محترم او جناب او دکتور او پروفیسر او پلانې او په خپله ورسره لیکي. عجزي دا ده. ها صحیح ده، خلک یې چې ورته وایي هغه به جدا مسله ده. د انسان یو مقام یې د خلکو په منځ کې خلک هغه قدر کوي، هغه احترام یې کوي، وایي خو په خپله خو سړی عاجزي کوي او د دې قسم القاباتو نه سړی ځان لرې ساتي. چې سړی دا وایي چې بس زما د نوم سره دومره اوږدې قصې ولګوئ، څومره چې عاجزي کوي دومره به درنېږي او څومره چې دا قسم القابات خوښې او دا غواړي چې خلک یې ووایي او خلک یې ولیکي، دومره به بیا ذلیله کېږي والعیاذ بالله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خط کې دقه ولیکلو، دا خط زما طرف نه دی جعفر ته او عبد ته چې د دواړه زامن د جلندي دي. سلام علی من اتبع الهدى، سلامتی دی په هغه چا باندې چې د هدایت تابعداري کوي. اما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، تاسو دواړو له دعوت تر کومه د اسلام. اسلما تسلما، اسلام قبول کوي په سلامتیا کې وپاتې شي. او بیا ورته دوي چې فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
ځکه الله له طرف د پیغمبر یم ټولو انسانانو ته د دې لپاره چې رقم ژوندي دي چې دوی ویروم او د دې لپاره الله رالیږلم چې په کافرانو باندې حجت قایم شي. فانکما ان اقررتما بالاسلام ولیتکما، که تاسو اسلام ومنو او دعوت زما قبول کو زه به تاسو ستاسو په دې علاقو باندې پرېږدم مشران به. وان ابیتما ان تقر بالاسلام، که تاسو انکار وکړو او د اسلام نه مخ واړو فان ملککما زائل عنکما، نو یاد کړئ دا چې ستاسو دواړو د باچایي ګوره ختمېدونکې ده. وخیلی تحل بساحتکما، او زما شهسواران او زما اسونه دا به ډېر زر تاسو په خپلو میدانونو کې وینئ. وتظهر نبوتي علی ملککما، او زما د نبوت به ستاسو په دې باچایي باندې زورور راځي. دی ورته صرف په دې خط کې لیکلي، او دا خط لیکلی ابی بن کعب رضی الله عنه په خپلو لاسونو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې مهر لګولی. مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر نه و. بیا ورته بعضو صحابه کرام وایي چې یا رسول الله ته دې غټو خلکو ته دا خطونه لیږي دې مشرانو ته، او دوی بغیر د مهر نه دا خبره نه مني، وایي چې دا تصدیق شوده نه دی، په دې مهر پکار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ځان له یو ګوتۍ جوړه کړه، او په هغه ګوتۍ کې مهر و، په هغې کې لیکلي الله رسول محمد، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. درود وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر. دا ګورې لویه بدبختي ده زموږ د پښتنو. حالانکه یعنی جبریل علیه السلام خیرې کړي دي، وی هغه سړی دی خوار او ذلیله شي چې ای پیغمبر ستا نوم واوري او په تا درود نه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اللهم آمین، آمین یې ووایي چې الله د ده خیرې قبولې کړه. دا معمولي خبره نه ده، او دومره ټیم پې د سړي نه لګي او اجر پې ډېر میلاویږي. نو کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوم تذکره وشي نو درود پې وایي، په دې څوک ستړی کېږي هم نه. دا د پیغمبر مهر او دا یې په دې پاڼه باندې ولګو. عمرو رضی الله عنه دا اوس ناشنا قصه ده چې ده په څه طریقه دا خط وړی او بیا د چا سره میلاو شوی دی او په جعفر پسې رسېدلی دی او که نه. نو عمرو وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوا نه ووتمه حتی انتهیت الى عمان. عمان علاقې ته ورسېدم. وایي چې څنګه ورسېدمه نو ما معلومات وکړو چې په دې دواړو کې کم یو نرم مزاجه دی په دې دواړو وروڼو کې، او کم یو اخلاقي دی او کم یو صابر دی. نو هغه عبد و. عبد چې کم دی دا په دوی کې لږ صابر ومو، لږ اخلاقي مو، لږ نرم ومو. او دا بل څه خو جعفر او هغه باچا مو مشر. وی ما درته ووایي دی عبد ته چې انی رسول الله صلی الله علیه وسلم الیک، زه ګورې الله د پیغمبر پیغام رسونکی یم تا ته و الی اخیک او ستا رور ته. نو هغه ورته وایي صحیح ده، خو زما رور چې دی نو هغه زما نه مشر دی په عمر کې او په باچایي کې. زه به تا د خپل رور ته په څه طریقه ورسوم او هغه به ستا دا خط ولولي کوم چې تا راوړی دی، او بس بیا به ګورو چې هغه څه وایي. وی بیا ما ته وایي چې هسې دا دې کې دننه دي څه دعوت څه طرف ته ورکوئ تاسو؟ وی ما ورته وایي چې دعوت درکوو ادعوک الی الله وحده لا شریک له. دعوت دا دی چې یک یوازې د الله بندګي به کېږي، د هغه سره به څوک شریک نه پیدا کوي. وتخلع ما عبد من دونه، او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه به انکار کړي. وتشهد ان محمدا عبده ورسوله، او د دې خبرې ګواهي به ورکوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. د عبد ورته وایي عمرو ته، د عمرو پېژندو. عمرو خو ډېر معروف سړی و، عمرو بن العاص. د اسلام واقعه موږ بیان کړې وه. ډېر بادر انسان، په عربو کې مشهور انسان و. د جعفر او د عبد د پېژندو عمرو بن العاص. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر حکیم انسان و. هسې به یو سړی یو ځای ته نه لېږدو، دا نه چې بس هسې به یې غوره کو ته لاړ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مناسب ځای ته مناسب انسان لېږو. هغه ورته وایي د عبد ورته وایي عمره انک ابن سید قومک، ته خو د خپل قوم د سردار زوی، د مشر زوی، نو ستا پلار څه چل کړی؟ ځه قیسې ټولې پرېږده، ستا پلار څه و؟ دا اوس بلکل د پښتنو خبره ده. هر څه پرېږده، خو پلار نیکه څنګه و؟ پرېږده قرآن او حدیث. وایي داسې که نه وایي؟ ته دا خبرې وایي پرېږده مړه، لنډ دې له راشه، ستا پلار څنګه سړی و؟
په دې کې به راګیر شي. لکه یو سړی د قرآن او حدیث معنی کوي د ستا پلار څنګه سړی جواب هم یې زده کړه د عمر نه چې ده څنګه جواب ورکړی. زمونږ هغه بیا غریبانان جو ګډوډ شي چې اوس څه ووایو خلک ښه په نه وایه چې پلار دې په غلطه و وایي الله دې وبخي په څه و په غلطه و الله دې وبخي جاهل و علم ورسره نه و مسله ورته نه وه معلومه بس خبره ختمه شوه. نه نو دا بس بیا لګیا شي نو صفایي کوي نه جو هغه داسې او هغه داسې چې څوک به غلطه دی هغه ته به غلط وې څوک چې صحیح دی هغه ته به صحیح وې که پلار دی که رور دی که مور ده که کاکا دی او که ماما دی او که ټول قوم دی او ټول قوم پرې ده که ټول انسانان یو طرف ته شي په باطل باندې او ټول په غلطۍ او ته یک یوازې نو ته به یوازې دې ټولو ته غلط وې. دې ته اسلام وایي دې ته شریعت وایي. ته وایي دا ټولې خبرې پرېږده خو ستا پلار څنګه چل کړی و ځه فإن لنا فیه قدوه ستا پلار خو زمونږ دپاره یو نمونه و مشر سړی و مونږ په هغه پسې روان وو. هغه ورته زما پلار وي او ستا پلار وی مات ولم یؤمن بمحمد صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی او په دې پیغمبر ایمان نه دی راوړی. ښه نو ته څه وایې وایي زه دا وایم وددت انه کان اسلم وصدق به زموږ خو دا ارمان و چې هغه چې ته ژوندی وی او اسلام یې قبول کړی وی او دې پیغمبر ته یې رښتینی ویلی وی او زه مو وي د هغه په لار روان وم خو الله هدایت راکړو دا ګډوډونه یې اړولی یم وی. نو ته د کوم وخت نه دی پیغمبر پسې روان شوی څومره وخت کېږي ډېر وخت کېږي که لږې کېږي لږې کېږي نږدې ځي کې اسلام قبول کړی نو ته وایي قریبا لږ وخت کېږي ما اسلام قبول کړی. نو اسلام دې کوم ځای کې قبول کړی وایي د نجاشي سره مې قبول کړی حبشه کې قبول کړی و بیا چې ډېر هغه ځینې راغی او سفر یې وکړو پیغمبر خوا ته په څه طریقه راغی او بیا ورسره سلمان خالد بن الولید رضی الله عنه او د درې کسانو عثمان او د درې کسانو قافله جوړه شو دوی بیا مدینې ته رالو په څه طریقه دوی اسلام قبول کړو هغې وضاحت من کړه. او دی ورته م ووایي چې نجاشي هم ګوره اسلام قبول کړی سوچ یې مه کوه دا ته څه چې وړوړو خلکو قبول کړی نجاشي هغه بادشاه هم اسلام قبول کړی و ډایرکټ یې ورته وایي فکیف صنع قومه بملکه نو د هغه د بادشاهي سره خلکو څه چل کړی دا خو دلته دوی مشران دي دوی به د خپله بادشاهي یري. ګوره حق ته اکثر کمزوري خلک زر غاړه ږدي مالداران بادشاهیان مشران مخورز د قوم مشران یا علما دوی ډېر په مشکله باندې حق ته غاړه ږدي ځکه چې هلته شاته به زور ډېري. نو ډایرکټ یې تپوس کوي نجاشي د ملک سره څه چل شوی د بادشاهي سره هغه ورته اقروه واتبعوه هغوی هم تابعداري کړې ده هغوی هم اسلام قبول کړی او بادشاهي پرېښودی وایي ته به زموږ بادشاه یې. نو هغه ورته وویل الاساقفة والرهبان او د هغوی چې کوم پیران دي د هغوی چې کوم مولیان دي د هغوی څه حال و هغوی هم اسلام قبول کړی دی او د هغه تابعداري کوي وایي او هغوی هم اسلام قبول کړی دی. چې دی ورته وویل نو ده ورته داسې وکتو ورته وایي انظر یا عمرو ما تقول عمرو ګوره رښتیا وایې داسې ګپ لګی ما سره ځکه تا خبره ډېره ګټه کړې چې نجاشي هم اسلام قبول کړی دی مولیانو هم قبول کړی دی او خلک د هغوی سره ملګري شوي دي. انه ليس من خصلة في رجل افضح له من الكذب یو سړی چې شرمیږي هغه د دروغو د لاسه شرمیږي وایي او دا وایي بدترین صفت دی. دا اوس ګوره دی له مسلمان نه دی خو په دې خبره پوه دی او ډېر مسلمانان په دې خبره نه دي پوه وی دروغ ونه هغه ته دروغ نه وایم او دا پرېږده دروغ ما نستحله فی دیننا زمونږ په دین کې خو دروغ ویل حرام دي دروغ نه وایم. نو ته وی ځه هرقل به یې چل کړی و چې کله د نجاشي پته ورته ولګېده هرقل د روم مشر نجاشي خو د هغه لاندې دی که نه نجاشي خو د هرقل باچا د باچایي لاندې دی هغه سره خو علاقه د حبشه هغه هم دوی ته محتاج دی چا ته هرقل ته محتاج دی. نو دی ورته ووایي هرقل ته پته لګېدلې و چې نجاشي اسلام قبول کړی وی او هرقل خبر شوی نو وی تا ته څنګه پته ولګېده چې هرقل خبر شوی دی وی ما ته داسې پته ولګېده چې نجاشي کله چې زه حبشه کې وم نو دې نجاشي به هر کال ټکس راویستو او دا به یې لیږو دغه له به یې ورکو د هرقل له خو چې کله اسلام قبول کو
نو بیا دا وایي چې لا والله لو سألني درهما واحدا ما اعطیته په الله مې دې قسم اوس خو مسلمان یم که هرقل نه یو روپۍ وغواړي یو روپۍ هم نه ورکوم هغه هر څه یې بند په هرقل باندې نو هرقل ته دا خبره ورسېده چې نجاشي خو ټکس میکس هر څه بند کړو ستا حق تعالی نه درکوي نو یو کس وی هرقل ته اتدعو عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا هرقله ته یو داسې سړی پرېږدي چې هغه ستا غلام دی نجاشي ورته یادوي ستا غلام دی او په نوي دین پسې روان شو نو هرقل ورته ووایي رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما اصنع به اوس یو سړی دی چې یو دین کې رغبت دی او قبول کړی دی نو زه ورسره څه وکړمه او بیا د تاریخي خبره وکړه والله لولا الظن بملکي لصنعت كما صنع په الله مې دې قسم که د باچایي یره نه وې نو ما هم ګورې د نجاشي په دې لار باندې روانېدم ګورې هرقل وایي که د باچایي یره نه وې او د باچایي رانه نه ګډوډ کېدی که نه نو زم د نجاشي په نقش قدم باندې روانو دا سړي حقیقت خو موږ ته معلوم دی نو بیا ورته دی عبد وي انظر ما تقول يا عمرو رښتیا وایې که ته لکه هرقل ته دې خبره ورسوله چې هغه هم اسلام قبلومه خو که د باچایي یره نه وې هغه ورته یې رښتیا وایم والله صدقتک په الله مې د قسمي زه رښتیا وایم بیا ورته دی عبد وي دا اوس دی د عبد سره لګیا دی جعفر سره نه دی لګیا ګورې بیا ورته دی عبد وي چې ما ته دا ووایه چې د پیغمبر د څه امر کوي او د څه نه منع کوي نو هغه ورته امر دا کوي چې د الله طاعت وکوئ منع د دې نه کوي چې د الله نافرماني به نه کوئ ویأمر بالبر وصلة الرحم وایي چې هر نیکي به کوئ خپل ولیانې به ساتئ وينهى عن الظلم والعدوان او د ظلم او د زیاتي نه منع کوي وعن الزنا وشرب الخمر او د زنا نه منع کوي او د شراب وسکو نه منع کوي وعن عبادة الحجر والوثن والصليب او د دې نه منع کوي چې د ګټو ونو د بوتانو او د صلیب بندګي به نه کوئ نو دی عبد ورته ووایي ما احسن هذا الذي يدعو الیه دا خو ډېر خبرو طرف ته دعوت کوي دا خو ډېرې مزیدارې خبرې دي لو كان اخي يتابعني عليه که چېرته زما دي رو زما ملګرتیا وکړه که نه په دې باب کې لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به نو دواړه ځو که دې رور مې ملګرتیا وکړه نو دواړه سورلۍ ته خېږو ډایرکټ په پیغمبر پسې ځو اسلام قبلوو ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا وسوى ما زمان رور ګوره په دې بادشاهي باندې ډېر سخت دی نو ګوره که ومني او هغه ستاسو د پیغمبر تابعداري وکړي دا راته مشکله ښکاري وی ما ورته ووایي عمرو وی ما ورته ووایي که چېرته ستا د رور اسلام قبول کو پیغمبر به ورله دغه مشرتیا ورکړي دی به د قوم باندې مشر یي نو دی به صدقه اخلي د دې قوم د مالدارانو نه او ورکوي به یې د دې قوم غریبانانو ده عبد ورته ووایي ان هذا لخلق حسن دا خو ډېره ښایسته خبره ده چې د مالدارانو نه دې صدقه اخیستی کېږي او چا له دې ورکړی کېږي غریبانانو له دې ورکوي وی څه ووایم چې زما قوم هم دا خبره ومني او ولې وی ګوره که رور مې وولي اوس وی پته نه چې قوم به مې ومني که نه عمر وی یو څو ورځې مسلسل زه به د جعفر دې دروازې ته راتلم د هغه چې کوم د ناستې ځای و بیټک و هغې له به زه راتلم او په دروازه باندې به ولاړو او د هغه د رور به ما سره بهر ملاوېدو خبرې به یې کولې بیا به دننه بیا به راغی بیا به او دغه کیسه روانه څو ورځو پورې روانه بیا ورځ جعفر وی رای ولې ما پسې راولي وی چې کله زه ورننوتم نو چې څنګه ورننوتم نو د هغه سره چې کوم درباریانو چوکیدارانو هغوی زه ډایرکټ د دې مټو نه ونیومه نو هغه ورته ووایي چې دعوه پرېږدئ وایي زه تلمه کېناستمه نو ټول راته وایي چې تا ته چا ویلي چې کېنه نو کېناستو ته یې پرېنښودمه وی بیا راته چې خبره کوه جعفر وی خپله خبره کوه ستا څه لپاره راغلی وی ما له د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خط ورکو په هغې باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر هم لګېدلی و وی ده دا کتاب ویلي یو چې کله دا خط ختم کو وی بیا د خپل رور له ورکو
وی دا ولوله کنه کیسې لیکلي دي هغه هم دغه شان وي وی بیا ما ته ووایي چې د قریشو څه حال دی او غټ خاندان دی ګټ قوم دی که نه هغوی سجل کړی دې مسلو دا خلک د حق نه لرې پاتې کړي دي پلاني سجل کړی منلي د هغوی څه څنګه ستاسو ورورولۍ کې به څوک ومني څه پلار نیکه دي څه حال دی او مفتي صاحب ستاسو د علاقې هغه سره به څه کوې او د پلاني سره پلاني سره نن د ماښام منځونه بعد ما سره یو ملګری میلاو شو او هغه خپله قصه شروع کړه کلي ته تللی نو په مخه دا مولیان به راتلو او دا خلک به راتلو مناظرې او دا ته څنګه او تا مذهب پرېښود تا دین پرېښود پلار نیکه لار دې پرېښود نو دا قصې به ته شروع کړو د ده سوال دا دی قریش سجل کړی دی وایي هغه ورته اتبعوه قریشو خو ټولو تابعداري کړې ده اما راغب فی الدین یا خو په خپله رغبت په دین کې ننوتی دی و اما مقهور بالسیف او یا د تورې په زور ورننوتی دی ومن معاد هغه سره څوک دی وی خلک هغه دي چې هغوی په اسلام کې رغبت دی او هغوی دا خبره پېژندلې ده کوم چې د هغه ملګري دي چې هدایت لار کومه یوه ده او دا پته م هغوی ته لګېدلې ده چې پخوا دوی ټول ژوند په تورو تیرو کې تېر کړی دی فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة بيدي جعفر توي وزما خو داسې ګمان دی چې صرف ته پاتې شوی حرجه په عربي کې هغه ځای ته وایي چې ونې ونې پکې ډېري مطلب دی چې دې علاقې کې صرف ته پاتې شوی نو ته ماته ښکاري چې تا اسلام نه دی قبول کړی نور خو دنیا روانه ده اسلام طرف ته ټول وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يواطئك الخيل او که نن د اسلام ونه منو که نه نو دغه پیغمبر شاه سواران به په یو څو ورځو کې به د خپلو میدانونو کې وینئ تاسو فاسلم تسلم اسلام قبول کړه په سلامتیا کې دی او په دې قوم به دې مشر وکړي دا مشرتیا دې نه اخلي هغه ورته صحیح ده ما پرېږده زه به نن سوچ وکړم سبا راشي عمر وایي چې زه راووتم بیا د هغه پر ورور پسې لاړم په چا پسې په عبد پسې وی اما ورته چې ته څه وې وی هغه راته وایي که د دې باچایي دا خبره پکې منځ کې رانغله که نه نو اسلام قبلوي ما ته دې څه ښکاري عمر بیا وی چې کله سبا شو زه بیا رالم او ورته ویلو که نه سبا راشي خو چې سبا راغی هغه له اجازت نه ورکوو بیا دننه چا نه پرېښودو نو بیا یې پر ورور پسې لاړ ارور بیا څه طریقه جوړه کړه دی وردننه کړو ورته وی ښه تا چې پرونه خط راوړ واغی وی ما خو ډېر سوچ وکړو په دغه خبره کې تا چې کومه ماته وکړه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي اسی که دا کار ما وکړو نو زه به په عربو کې د ټولو نه کمزوره انسان یم چې روغه باچایي رالم او یو سړي له یې ورکوم وهو لا تبلغ خیلوه ها هنا او داغه شهسواران داغه لښکر دیز ته نشي رارسېدی زمونږ دیزي ته وإن بلغت خیلوه ألفت قتالا ليس كقتال من لاقاه او که دلته چې ته راورسېدو نو د داسې جنګ سره به مخامخ شي چې د داسې جنګ سره هغوی به ټول ژوند کې نه دي مخامخ شي عمر ورته وویل زه به صحیح زه سبا روان یم واپس کېږم بیا چې کله دوی ته پته ولګېده چې زه سبا واپس کېږم دا ورور یې بیا ما پسې راغی وایي چې زه د خپل ورور سره مشوره کوم بیا تا ته وایم تادي مه کوه ته تلو کې هغه صحیح ده دا ورور یې ورسره کېناستو د خپل ورور یې پوهه کړو وایي دا ټول خلک ګورې د هغه په تابعداري پسې روان دي موږ چې اورو پلاني ځای کې مسلمانان شو مسلمان نجاشي ته وګوره سره د باچایي سره د هر څه مسلمان شوی نو موږ تاسې انتظار کوو آیا انتظار د دې کې چې دی راشي او د هر څه دنه واخلي او بیا به ذلیل او خوار یو خو خیر په دې کې ښکاري چې د اسلام قبلول غوره دي عمر وایي چې کله سهار شو وی دا ورور یې په ما پسې راغی وایي چې راځه وایي زه یې بوتلم په جعفر پسې جعفر او عبد دواړه ولاړو او دواړو زما به مخکې کلمه وویې او دواړو اسلام قبول کړو او بیا ما ته هغه عبد راته ووایي وایي تا د صدقې خبره کوله چې ته صدقې
د مالدارانو نه اخلي او په غریبانو له ورکوي وي چې او وي بس صحیح دلته چې کوم غریبانان دي هغوی له صدقې ورکه ووایله د غریبانانو نه ته پوهې چې څومره به علي او څومره به نالي او په څه طریقه به علي وي زه یې پرېښودم دې ته وکان لي عونا على من خالفني او چې چا به زما خلاف ورزي کوله یا چا به زما بېادبي کوله په دغه علاقه کې او دوی د باچایي لاندې نو دغه دواړه وروڼه به ما سره ولاړو زما مرسته به یې کوله نو عمرو رضی الله عنه صدقه واغسته د هغوی د مالدارانو نه او تقسیم یې کړه د هغوی په غریبانانو باندې او بیا په عمان کې و د هغوی سره تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وفات شو نو عمرو بن العاص عمان ته تللی او بیا هلته و د هغوی سره تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د دنیا نه لاړ دا یو خط پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلی د عمان مشرانو ته او د دې صفت هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی د عمان والو لکه په صحیح مسلم کې یو حدیث دی ابو برزه رضی الله عنه هغه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر څه کسان ولیږل د عربو په یو قبیلې پسې چې دعوت وله ورکړي نو هغوی څه چلو کړو هغه قبیلې او خاندان دا کوم کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي وو دا ټول یې ووهل ویې ټکول دا کسان رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او خبرې ورکړو یا رسول الله تا خو عجیبه خلکو پسې لیږلي هغوی دومره بدتمیزي وکړه موږ یې ووهلو موږ یې ویې ټکولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لو ان اهل عمان اتيت ما سبوك ولا ضربوا دا کته عمان ولا پسې تللی وی نو نه به یې ورته کنځلې کړې وی نه به یې وهلی وی دومره درانه خلک دي نو دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت وکړو د عمان والا دا د هغوی فضیلت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل خط هم لیږلی هم په دغه ورځو کې د بحرین د علاقې چې کوم باچا و المنذر ابن ساوا هغه ته یې خط لیږلی د جعرانه نه چې کله واپس راغی او څوک یې لیږلی هغه صحابي و العلاء ابن الحضرمي رضی الله عنه او لیږلی و منذر ابن ساوا العبدي پسې چې دا د بحرین د علاقې څه و باچا او د مشر او یو خط یې په ده پسې هم لیږلی و او په دې کسانو کې یو څو کسان یې ملګري کړي وو د دې علاء ابن الحضرمي سره یو پکې ابو هریره رضی الله عنهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو څو کسان ملګري کړو او دوی ته یې ولاړ شي بحرین ته او دا غځي چې کوم باچا دی کوم ملک دی کوم مشر دی منذر ابن ساوا هغه له به زما دا خط ورکوي علاء رضی الله عنه چې کله راووتو د مدینې نه راورسېدو بحرین ته او منذر سره ملاقات وکړو نو بیا اړیکه ورته ووایي ای منذره انک عظیم العقل فی الدنیا په دنیا کې اوستا عقل ډېر تیز چلیږي چا ته ووایي منذر ته دنیا باره کې اوستا عقل سم تیز دی فلا تصغرن عن الاخره د آخرت په باره کې ولې د ځان نه ماشوم جوړوي او دا د ډېرو خلکو حال دی دا څه دی د ډېرو خلکو حال دی د دنیا په باره کې چې خبرې شروع کړي نو ته به چې دا د خبرو مشین دی او د دین په باره کې څه ووایو بیا به دې نه په څه پوهېږي نه حق او باطل پېژني پیسې هم بیا نه پوهېږي او دنیا په باره کې چې ورسره خبرې شروع کړه او تجارت په باره کې چې شروع کړه او د منځ ته پوښتنه که مونځ ولا صحیح نه ورځي د دین عظیم ارکان درته نه معلوم توحید درته نه معلوم عقیده دې نه پېژني چې څه ته وایي الله نه پېژني پیغمبر نه پېژني او چې د دنیا په باره کې ورسره خبرې شروع کړي که نه نو پلاني ملک ویزه ارزانه ده او دغه ګرانه ده او هلته ریال دیسي دی او دلته روپۍ ده او هلته ډالر دی او هلته پلانې دی او هلته دا دی او دا کار چې کولاو کې دومره فایده ده او دا کار چې کولاو کې دومره فایده ده الله سبحانه وتعالی د بعضو خلکو تذکره کړې ده نو څه وایي په سورة الروم کې یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا الله وایي دوی د دنیا په ظاهر باندې او په دنیا باندې ډېر ښه پوهېږي او د آخرت نه غافله دي نو ځکه دې ځای کې علا هم منذر ته دا خبره وکړه وایي منذره ښه هوښیار سړی دنیا په باره کې باچا یې مشر یې فلا تصغرن عن الآخرة د آخرت په باره کې ولې د ځان نه ماشوم جوړی ته ان هذه المجوسیة شر دین دا په کوم مجوسیت باندې چې ته یې په کوم مذهب باندې دا بدترین مذهب دی ستاسو ده دا هغه چا سره به کې تاسو نکاح کوئ چې د هغوی سره نکاح کولو نه انسان له حیا ورځي هغه څه به کې تاسو خورئ چې د انسان طبیعت یې نه مني وتعبد في الدنيا نارا تأكلكم يوم القيامة
په دنیا کې د اور بندګي کوئ او همدغه اور به په آخرت کې شي بیا تاسو په څه باندې او بیا ته چې نو لست بعدیم عقل ولا رأی ته خو دې کمزور هم نه په عقل کې ښه اوچت ذهن والی ښه رای ورکې نو سوچ وکړه کوم سړی چې دروغ نه وایي په دنیا کې او نه ویلي او نه وایي آیا پکار نه دی چې موږ د هغه تابعداري وکړو او هغه ته رښتینې ووایو اشاره چاته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو سړی چې د سره خیانت نه کوي نو ولې پکار نه دی چې موږ په هغه باندې اعتبار وکړو امانتګر ورته ووایو او بیا داسې روان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورې خبرې ورته کولې منذر ورته وویې قد نظرت في هذا الذي في يدي ما دا کتاب وکتو دا کم چې تا راوړی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه بیا مې سوچ وکړو ستاسو په دې دین کې داسې هوښیار خلک وو هذا ډېر هوښیار او چې په علاقه باندې مشر دی نو دا به هم څوک او علا ورته وویم وایي ته خو ښه د عقل خاونې وایي ما سوچ وکړو ونظرت في دينكم ساسو په دین کې مې سوچ وکړو فرأيته للآخرة والدنيا نو ستاسو په دین کې دنیا کې هم فایده ده او په آخرت کې هم فایده ده په دې باندې اوس په ډېر مسلمانان نه دي پوه شي په دین کې په دنیا کې هم فایده ده او په آخرت کې هم فایده ده بعضو ته چې وایي دینداري وایي یوه به کې نه یوه به کې یا خو به د ځان نه سم د دنیا بچی جوړی سحر په توره تیاره به ځي او د شپې په توره تیاره به راځي نه به الله پېژني نه به پیغمبر نه مونځ اودس نه جومات نه ذکر او اذکار نه عبادات نه صدقې نه زکات نه غم نه خادي نه ملګرتیا هېڅ به هم نه کې صرف په ریال ګټي او دینداري څه ته وایي دوی چې د ځان نه به صوفي به جوړی هغه الله هو الله هو والا او د سهار نه ماښام پورې به جومات په ګوټ کې ناستي نو یې نه کېږي نو یا به وی دا کې یا به دغه کې نو دا خبره صحیح ده دا کومه دنیا چې وایي ته کې د دې سره دین نه کېږي د دې ته خو پکې سام نه اخلي د دې سره دینداري کوم ځای کېږي او دا کومه دینداري چې ته یادې د صوفیانو دا نو دغه دینداري خو په شریعت کې نشته شریعت خو تعالی دنیا وخت هم درکوي او آخرت له هم وخت ورکوه نو دا نصیحت ذکر د منذر ابن ساوان له د اوسه پورې اسلام نه قبول کړی وایي ستاسو په دین کې مې سوچ وکړو نو دا دین خو د دنیا دپاره هم غوره دی او د آخرت دپاره هم غوره دی دنیا کې هم په دې دین کې فایده شته او په آخرت کې به کوم فایده په دنیا کې به عزتمنې سکون به راحت به برکتي رزق به هر څه به الله آسان کړي او آخرت خو بیا آخرت نو بیا یې دا ووي فما یمنعنی من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت نبي زي شي منه كلامه دې دین د قبلولو نه چې په هغې کې ستا دنیا هم پوره کېږي او آخرت کې درته سکون هم ملوي زه څه کمکل خو نه یم چې داسې دین پرېږدمه لازم به یې منمه وي پرون ما تعجب کوو لکه نږدې وخته پورې ماته پرون نه دا ما ورات وی ما به هغه سړي ته وکتو ډېر تعجب به مې کوو چې چا به دا دین قبلو خو نن تعجب په هغه چا باندې کومه چې دا دین نه قبلوي دومره خوږ دین دی یو سړی نه قبل دا ګوره یو خط دی لیدلی ښه بعضې منځ کې دي پوره د قرآن د 10 سپارې ورته ختمې که به دا اثر نه کوي که درس ورته کوې که نصیحت ورته کوې نه نه بس دنیا او دنیا دا دنیا نه دا د انسان بیخ بنیاد وباسي او پریدي دي نه که نه هله دې پریدي چې کندې ته دې ور واچوي دې کندې ته انسان کوشي سره د ارمانونو او د امیدونو او به زمونږ خلک په تعزیتونو کې هم یادوي زمونږ اکثر خلک چې دي عوام چې کوم دي دوی په تعزیت او په لاسنیو کې دینداري نه یادوي د مړي لکه وی غریب هغه یو ورځ یې ویلو چې دلته به ځان له کور جوړومه اته یې پاتې شو غریب وی دغه ځان له دوکان نوی نوی کولو کړی وي له د هغې خون هم نه و لیدلی او وی نر سړی و نر ته به ورته حیران شي چې لکه نر څنګه څه توری والې وه وی نر سړی و ښه په نره مزدوري کوله
او ټول باس ته دنیا روان دي الف نه یا پورې دنیا کته دنیا بله نږدې ورځو کې زه د یو کس په لاس نیوکې ناست وم نږدې کسانو نو بعضو پکې باز شروع کړو ډېر تکړه سړی و یو ډېر پهلوان سړی و او دا به یې کول او دغه به یې کول ما ورته وویل دا خبرې پرېږدئ پهلوان و سامان اوچته و مزدوري کو دا څه پرېږدئ دینداري وله یاده کوئ د الله دپاره یې څه کړي دي دا خو هغه ځان له کړي د کیسې ختمه شوه اوس ته ووایه چې آخرت دپاره یې څه کړي دي نو دې دنیا کې چې سړی ګیر شي مرګ که پورې به پکې ګیري او ځکه حدیث کې راځي چې د آدم د بچي خېټه دا په څه باندې کېږي دا په خاوره باندې چې کله دی لاندې تیم خاورئ له پاسه پیم خاورئ او ګس او خۍ تم خاورئ دی چې کله دغه کنده کې پرېږدي که نه ټوله خاوره پې ور واچوي هیله دی موړ شي بیا او د هغه وخته پورې د مړېدو نوم نه اخلي نو دنیا چې ځان دې دینداره کو الله به دې په دنیا کې هم برکت واچوي ورب الکعبه د کعبې په رب دې ته قسم خورم او دا درته د تجربې خبره کوم او د زړه نه ته نصیحت کوم چې څومره الله ته نږدې کېدې او څومره دینداري دې کوله الله به دې د دنیا غمونه ختموي او څومره چې د الله نه لرې تښتېدې او څومره چې د دین نه لرې تښتېدې ورب الکعبه لیکل دله در کوم ګوتې درته پې لګومه دا خبره یقیني کومه ځکه چې د قرآن او د حدیث ثابته خبره ده چې څومره د الله نه او د الله د دین نه لرې کېدي که نه دومره به د غمونه او مسلې ډېرېږي زموږ خواله ډېر کسان راځي ډېر ما ته دا مشکل ده او ما ته دغه مشکل ده او ما ته دا زه یې تپوس کوم دیني حالت دې څنګه دي دیني جو بس چې را بس شروع کړي او د اواز داسې راکاږي که نه ما ته پته ولګي دین کې پکې نشته زه ته هم دینداري شروع کړې سټ به شي بعضو پکې دینداري شروع کړې بیا راغلي موږ سره ما پسې یو کس راغلی و د روجې نه مخکې را تېر شوي روجې چې او ما سره په ټلیفون باندې رابطه کړې خپل حالات یې بیان کړي او څه مې جړل په ټلیفون باندې او بس ژوند مې تباه شو داسې وشو دغه وشو به هغه ته وایي ما له څه وظیفه هلته خلک وظیفو پسې ګرځي ما وظیفه دا ده چې ته صحیح دینداري شروع که مونځ او ده شروع که عقیده د توحید که او ډېر نصیحتونه مې دوی پاو ساعت ورسره لګي او بیا ما ته خبره وکړي وی صحیح ده هغه سړی بلکل ورک شو بیا ما ورته نصیحت وکړو خپله غاړه مې ازادي کړه بیا دغه روجې ته نږدې د جومات نه روان وم تلم کور ته بس رامنډې کړې ښکلی غونته کې سړی و ښکلي ګیر هغه مزدار وایي ته ما نه پېژنې ما نه دې پېژنم وایي تا سره ما یو پر په ټلیفون خبره وکړه لکه ما ته خو ښکلی دینداره سړی تا خو ما ته چې کومې قصې وکړې وایي دا خو د هغې نه بد داسې شوی یم ما ژوند دې اوس څنګه دی داسې اسمان ته لاسونه اوچته کړو وایي د بچیانو به څه ژوند یې وایي داسې سکون داسې راحت ما ته میلاو شوی هغه غمونه ختم شوي دي هغه مسلې ختمې شوي دي چې کله انسان الله ته وابس شي الله له هر سهل کوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله به درته لارې کوله وکړي غمونه مصیبتونه قرضې بیماریانې هر څه به دله الله برابر کړي بچي به دې الله نیکمله کړي په بچو به دې سترګې یخې شي په ښځو به دې سترګې یخې شي دینداره ملګري به دي په درنو مجلسونو کې به کښېنې پاسې نو دا تر زړه مې نصیحت کو د منذر ابن سوا دا خبره مخې ته راغله ډېره قیمتي خبره ده وی کمقل به یې هغه سړی چې داسې دین پرېږدي چې په هغې کې د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده دین کې دنیا هم ده آخرت پکې هم دی داسې ښایسته دین الله موږ له راکړی خو چې صرف د دنیا مقصد کو نو دنیا دې هم په لاس رانله او آخرت ته نه هم لاړ حدیث ما تاسو ته بیان کړی هم دی حدیث قدسی دی الله وی الله وی اے بنده اے د آدم بچیا که راواپس شوې ما ته نو د دې ټولو مسلو ستا چې کومې دي د هغې دپاره زه کافي یم بیا دې ته غوږ کېدی وی اے د آدم بچیا او که زما نه دې مخ واړو او زما د دین نه دې مخ واړو نو په داسې کارونو کې به دې مصروف به کم چې د مرګه پورې به نه ختمېږي دنیا به مخکې ورته وبدي شاته روان دنیا به مخکې ورته وبدي شاته روان او په لاس به دې هم نه راځي د مرګه پورې دا دنیا به دنه مخکې او ته وبدي شاته روان
او دغه کندې ته به دې ورګزار کړي. ما تاسو ته قصه بیان کړې وه پیر، ښایسته جنۍ وایي هلک پرې مین شوی و. ډېره د عبرت قصه ده. یو جنۍ باندې یو هلک مین شو، بیا راغی پلار ته یې ووایي زه ورسره واده کوم. پلار ورته وی دا جنۍ ما ته وښایه نو بیا به خبره وکړو. چې جنۍ هغه پلار یې لیدلی پرې مین شوی دی، نازوي ته وایي ته دې د واده لایق نه یې، زه به ورسره واده وکړم. د دواړو پرې جګړه شوې، دواړو یو بل سره آوازونه وچت شي، بیا تلې کیس تاڼې ته رسېدلی. تاڼهدار ویلي چې دا جنۍ ما ته وښایه، تاسو پلار او زوی چې پرې جګړه کوي دا خو هم څه جنۍ یي که نه. چې هغه تللی جنۍ لیدلې د هغه خوښه شوې دی، دواړو ته وایي دا تاسو ویلي چې دا زما لایق ده، زما سره کم سے کم حکومتي وظیفه ده، ما سره حکومتي عهده ده. هغوی په منځ کې خبره ورانه شوې ده، وزیر ته خبره رسېدلې ده. وزیر ویلي دي چې لکه ای تاڼهداره، ای کمقله، ته د یو جنۍ دپاره دوی سره جګړې کوې. اخر دا څه بلا ده چې ته په جګړو کې نښتې، کارونه دې پرېښودي. هغه وزیر صاحب ته یې ویې نه نه داسې بلا ده چې چې تلی چې لیدلې ده وایي یو هم دلته وینم، دا جنۍ صاحب زما ده، زه خو وزیر یم، څوک یم. وزیر بیا په دغه مسلو کې کته بره کېدو د باچا کار کمزوری شو. باچا راوغوښتله که تا باندې څه چل شوی دی او دې جنۍ ته لیونی یې کړي، دا خو به دې مړ کړي، دا خو به دې تباه و برباد کړي، دا جنۍ دا څه شی دی مونږ ته وښایه ته. چې ته لیدلې ده وایي وزیر چې دې ویې نه بدېږي، دا جنۍ زما ده. نو بیا دې جنۍ فیصله کړې ده چې بس صحیح ده مقابله وکړئ، مقابله وکړئ، زه به منډه کړم او تاسو ما به شاته راځئ، چې کوم یې راونیو هم دغه شو، بس ټولو منډه کړئ. ځوان هلک هم منډه وایي، سپین ږیری پلار هم په منډه دی، تاڼهدار هم په منډه دی، وزیر هم په منډه دی، باچا په لوی ځان باندې په منډه دی. نو یو کنده راغله چې هغه دوی ته پته نه وه، دوی دې کندې ته ورولیدو او دې جنۍ ته ټوپ ووهه. نو بیا چې دوی ته کتلي دي، بیا ورته وایي چې زه هېچا په لاس باندې نه راځم، زه د هر چا سره دغه کار کوم، زما صرف دغه کار دی چې دې کندې ته سړی را رسوم، دې کندې ته را رسېدو پورې مصروفه ساتم بس. دا جنۍ څوک ده؟ دا دنیا ده. یوه منډه ده په دې دنیا پسې، ټولو مقابله ده. او دغه کندې ته م رسوي، بیا رانه واوړي، بیا بل راګیر کړي. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. نو دنیا په دې ژوند کې مه دوکه کېږئ. مختصر ژوند دی، نن او یا سبا زما او ستا د مرګ اعلان به کېږي، یا نن او یا سبا ډېر وخت به کې نه لګي. نن سبا خو مرګونه داسې اسان شوي دي بس چې خبرېږي مړ څنګه مړ بس کېناستو مړ شو، راولېدو مړ شو، اوده و مړ شو، روغ رمټ خلک راولېږي مري. پخوا بله بیماري راغله او زنکدن به و او خلک به یې خواله ورتلو، نه اوس هغه نشته. ځکه چې د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې اچانک مرګونه به ډېر شي. دا هغه وخت یره پکار ده، الله ته واپسي وکړي، الله ته رجوع وکړي. الغرض دغه وی ساوا وی، بیا منذر ابن ساوا وی علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه وی د دغه کس قدر اوس دا دی، پیغمبر ورته یادوي چې زه د هغه د استازي قدر وکړم. بس راځه زه یې وله ورکړو، ډېر مزېداره وویې، لږ صبر وکړه، زما بیا تا سره ملاقات وشي. ډېر وخت پکې نه و تېر چې اسلام یې قبول کړو، کلمه یې وویې. او بیا پیغمبر ته یو خط ولېږو، هغې کې داسې لیکلي و، حاصل دا و چې ای د الله پیغمبره، ما ستا هغه خط ولیدو ته چې بحرین ورته رالیږلی دی. نو بعضو اسلام قبول کو، بعضو قبول نه کو. نو زما په ځمکه باندې مجوس هم اوسېږي، یهود هم دي، څه چل ورسره وکړم؟ طریقه راته وښایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خط ولېږو هغه ته، او په هغې کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحتونه وکړو. او دی ورته ووایي چې که چا دین قبول کړو ډېره ښه ده، که چا قبول نه کړو د هغوی نه ټکس اخله. او داسې نورې ډېرې مسلې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغو ته په دې خط کې ولېږلې. نو علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه دی بیا په بحرین باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامل شو. عامل دی چې د بحرین زکاتونه صدقې د دې ذمهوریانې د چا شوې؟ د بیا د علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه شوې، او دا ذمهوري یې د سره وه تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د دنیا نه لاړ. په دې باندې به اکتفا وکړو. دې نه بعد بیا واقعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زنانه سره واده کړی او د هغې نوم امیمه بنت النعمان ابن شراحیل الجونیه. دا نوم چې تاسو اورېدلی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان وکړي دلیل یې په دې باندې چې موږ د پیغمبر د سیرت نه سیو لري یو نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زنانه سره واده کړی او اولنی ملاقات کې ول طلاق ورکړي دي ولې طلاق ورکړي دي هغه څه وجه وه دا ټولې خبرې به انشاءالله پر روان درس کې بیانوو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی هم دغه دوران کې شوی د ابراهیم نو دا خبرې به ټولې بیانوو انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په زړونو کې د اسلام سره محبت ډېر کړي او الله دې موږ د دنیا د چلونو نه او د دنیا د دوکو نه دې الله موږ ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته آخرت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو نه راضي شي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين